د وط غره ته راغلي یو د ډبرۍ ساحه ده. دلته د غوښینو چرګانو په اړه یوه ښایسته او شانداره خپرونه درته چمتو کوو. زراعتي غوښین چرګان څه خبره ده؟ بس په دې باندې دوی مشهور دا چرګه ده. چرګه ده معنا څنګه چرګه؟ دا معنا ماده ده. او دا ماده ده. دا ماده ده. دا بیا نر دی. او سره د بازار د ډوډۍ او سره د پټان او بس ان شاء الله الرحمن زما د زړه ارمان چې دی مکمل پر سوی دی. بشک ماشاءالله. یو څوکه پاته ده. پټان گاډي دی. دا د مسافر ته ډالۍ وای مسافری سخت خواري ده. باران به ووري څوک به ځای نه درکوي نه. السلام علیکم دوستانو، جوړ اس په خیر اس خیر او خیرت دی قراری ده په خیر اس موږ نو د خیر سره روان یو فارم ته د چرګو. هغه فارم په تاسو باندې وینو چې دا څنګه فارم دی او څونه چرګان پکې کې دي. دا ټول پښتني بیا د خیر سره هغه فارم کې سره متراس او دا فارم چې دی د مرزا ولی د ورور دی. نو ملتیا سره وکي پروګرام وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ. بس ملتیا کوي. نو موږ روان یو اوس دا مهال په تختپل ولسوالۍ کې یو. نو تختپل څخه بیا مخته ځو. زه په تاسې باندې دا ملګري ووینم. دا دی دا مرزا ولي پټان دی. سمه ده بس ته دا چرګان سره دغه دی. دا بل رور دی واده چې و بلاګ یې تاسې لیدلی دی. او دا خو نو بیا نو حاجي اغا دی، مرزا ولي حاجي اغا. دا یې راوله ښه یې جوړې په خیره خیرت دی. الحمدلله ژوند په خیر تېرېږي. الحمدلله کراري د خوشحاله اوسئ. بس اوس نو انشاءالله مدګي مو نیولې ده روانې د خیره. چیرې د خیر؟ د خیر کوم ځای ته ځو؟ هغه تختپل د خو راغلي یو اخواته نو بیا زه خو نه خبر دا ملګرو پورته کړی یم نو چې چیرې دا زموږ ساجي اغا مرزا ولي صاحب دی حاجي اغا. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بس خوشحاله بس تر او تازه او تکړه و ماده بس. دا زما مشر برادر دی او هغه زما کوچنی برادر دی او دا زموږ منځوی برادر دی. څوم دی څوم؟ نو خو درده بل مشر سته؟ درده د ده پسې زه یم، ما پسې بیا دی د ده پسې بیا اوس چې روان یم هغه دی د خیره. دوه دانې په کور کې دي. بس ما پلار ته چې خدای خیر ورکړي. ما پلار ویلو د کرکټ ټیم جوړوم د خیر. دلته یو وړوکی غوندې دکان سته. دغه رومیان دي او پټاټې دي، بادرنګ دي. نن سبا بادرنګ خورا ډېر دي. نو بس ملتیا وکړئ ملګرو. درمانه تاسو څه ولادي؟ که زه څنګه درته وایم دغه علاقې معلومات که شیر ډوکې په ونیا که ستا په ګرد علاقه کې ښه دا کوم منطقه ده نو باور دې اوس ما سته څه پوښتنه کوله چې دا اوس کوم علاقه ده نه دی؟ او حاجي اغا و دورې بیا تللی یم، دورې بیا ولاد یم دغه وخواته کومې د هرات مخواته. ایران خواته؟ دا د هرات مرز نه دی؟ او هلته ریګ وخت کار کوي په هلته دغه کلنګ کار ما کوي. اوس دا کومه منطقه ده؟ دا ایران ته تللی ریګ سته؟ دور ایران تللی دی؟ څه وایې؟ ریګ سته نو ځای دی ده. نو دا اوس پهلوان ماما هوټل ته رانږدې شول. پهلوان ماما هوټل ته مه درېږه وروره درځه. ما کله وایي زه درېږم ما رانږدې شولو. هو درېږه مه درځه. عجبه غرونه دي او عجبه وچه وچوبي ده. که به شین ډوکې بیا درې ماسې او په درې کې د شین غزه یې
پټان څه وای پټان دی دا هغه خبره د عتیق خبره اجه صاحب دا جمال سي یو دم به ځخ کړه ولاک بشرو ادیو نو وسمه ما دی تاسو شایاس په خیر یاس ی روان یو ملګرو دا اوس دغه سره چیر سره تختپل سبز دغه ته نه رسیدای د خیر سره دا غلطه یو غټ غر دی چش غر دی د وت او د وت غر ته نږدې د خیر سره الته بیا زما یو بل کوچنی برادر دی هغه بیا په پارم کې دی د چرګونو نو موږ به د وخت سره دوستانو که زه یم د دې کله دا چینل ته راتلم د دې څه تر مخه ما د پارمانو کار کوي تقریبا زیات کم وکاله یا تکاله هغه کار ما وکړي او دی چې دی اوس د پارمان اوس هم دغه زما وروڼه چې دي دوی معنا د شته پوره دغه لري پکښې کې تجربه پکښې کې لري اخته دي نو بس موټر وچلو اوس نو دوی هم یو څو ورځې بعد زه د خیره بېرته پارمانو ته څه ورته وایي موږ اوس روان یو د خیره سره څه ورته وایي تختپل ته څه ورته وایي نو باغ فل باندې راګرځو بره رات ته زه څه وایي په غاښ کې مې د بوتل اوبه بلې جالبه نه ده نه چې راوځي الوچا خو به دا خو د دې علاقې بوتل چې په غاښ کې پرېږدي زموږ د ښار ښه بوتلان و یاره هغه به د غاښو تر چولو بوتله دا بند نو ملګري تاسو ولې چې مستې راواخلئ مستې مو هېرې سوي وې په دغه ساحه کې یو دا اوس کومه ساحه ده څه شی د میل بازار د میل بازار دی د میل بازار دی د ساحې نه رامعلومېږي موږ ته ډېر نو دغه بازار دی دغه یو بازار دی کشنک دغه ځای کې دلته یو هوټل هم شته یو کوچنی هوټل دی دا هوټل به هم په تاسې باندې ووینم ریحان یې شنه کړي دي دا وګورئ د میل بازار اوف څنګه ښه بویه وکړي ریحانو دا هوټل دی دلته دا هوټل دی افغانستان هوټل یا شنای ورته وایي مستې راکړه وایي څه پکې وایي چرګان ته یې وګ هغه نه ور واچولی شو دي دې ځای لږ چې دغسې مستې دي ګرده دغه رقم جواب برات بس بارک صاحب دا دې ګورم همون شخصی شی پیدا سو نه اوله بس دغه اخري شتاب که دلته هم نه وای باور دې اوس نو به ډېر پسې ستړي وای ډیو به مو څښلي وای ډیو نو ملګرو بس راسره واوسېږئ ښه بل راکښته نه تر ډېره لرې ځایه به مو اوس د خیره سره ساعت به مو هم تېر سي او تر څنګ به یې دغه د چرګانو د فارم دغه تولیدي چرګان به ووینئ د چرګان څنګه غټېږي څنګه تولیدېږي دا په دې اړه به پټان صاحب انشاءالله معلومات درکړي دغه دی د خبره د جاغه خبره سټاپ ته راورسېدلو هغه موږ چې ټاکلی و هغه هدف خپل هدف ته اوس نو کومه دی هدف راورس دغه هدف د ادب کې عجبه د سپرې بوی دی دا خو نو د دې اسیاني چلنج دی د دې دننه ایسي لګېږي د سپین وزرو اسیاني چلنج دی ښه ما د یو څنګه روغبړ مرکتانه ښه ورور جوړ وکړه په خیر ښه دي سلامت سلام خدای دې خبره کو خدای دې راوله ورور ښه جوړې په خیر لاس ته په دغه کې اخته دي بخښه ډېره کوه د تیر اختر دې مبارک تاسو مبارک جوړې په خیر سلامت اوسې ژوندی اوسې الله دې قدر عزت ځای دې کده ته تشریح ورکړي دا خو نو مثلا د بولدک ولسوالۍ د هوت تغره سیمه ده او دغه ځای چې دی مثلا دا په ډبرې مشهور دی نه ډبرې نو سړک داسې جوړ د موږ ته کوم ادرس راکړې انډیواله ونه دا خو ښه کار ورسره سوی دی نه ونه او تخنیکي د موږ ته کوم ادرس راکړي د مشت د لګک منده ما در ورشو دی چې مثلا محمود بغلګام څه ګرځي
او ګلګا زموږ سره څنګه کار وکړي دا الګاک زموږ سره جناجایزه الګاک مهندس مخته و ما ول چاله تر ورسېد بیا ما سره تماس دا دوه ورځې چې د لیوي خدای به جګلینه وراوه نو خدای په دا سوچ فارغات می خاص نه دی ورته پیدا ته ځوانه ته څنګه څنګه په خیر دوستانو دونه خراباتي سرخیلې دي بس تا کڅوړه په میټر ته کښېښول نو پلمیټ کور خلاصې وویل چې زما په خیر نو یا دا به ویسو پر لارې زبېر شو دا د کارمانو داسې ژوند دی ما خدا دوره تېره کړې ده زه بره پلان نه وایم د ګور موږ د داسې نه چې کندانۍ نه پیدا کېږي پیدا کېږي خدا ګوري دا بوتل بس ساده ژوند ساده ژوند په دې کې ګوره پلمیټ دی د شکرې شان هغه دبلې کې ګوره براده دا منا پخوانی چایبر دی بېشکه ګرده داسې ډېر انتیکه ژوند دی دلته ډېر ښه خوند کوي زما خپله خوښېږي دا ځای پخواني ګیلاسونه پخوانی شپ پخواني یاران پکښې ناست دا بیا زما کوچنی برادر دی دلې دی ګور دوستان بیا مور باندې ولې دا ځوان به سرخیل دی سرخیل نه دی ساري ست سرخیل یا رنګواله ته ان شاء الله خدای به ورکړي د خیر دی بلا ګورسته ډېر ژر به سرخیلی ور په نصیب الله مهربانه دي ګرده دوستان به دعاګانې ورته کوي ان شاء الله برابر ان شاء الله به موږ نه یری به پرسن مرسل او په دا ولا کې به خیر سره دغه معلومات هم درکو دوستانو دا چې مثلا د ماشیني چرګان څو ورځو کې غټېږي کم دواوې دي کمه دانه ده په دې برابر به دی وضاحت راکړي دی بیم راکړي زه بیم ورکړم بس زه دی خپله دی بیا حاجي آغا د ده بیا انتیکه کار مرزا ولي حاجي آغا زما کم وای زمانې دې راوړي یاران دي خو هېڅ کې نظر باندې درځئ چې سره ځو یارانو ښه ښه ملګري و دوستان دي عجب څه کې کرم سي دا اوس څنګه شعر و دا د لارې شعر و دا چې دا لاره خرابه وه د ولیدله پښتو و هندي اردو مې سره ګډ دا شعر د شپې لیکلی یا د شپې پر یوه نیمه خوا بالا دا الهام درته راځي داسې لاره راځي په مخ کې احساسات زور درلودي مبارک صاحب اخته د سپلني ټولې په داسې ساحو کې دغه سپلني ډېر پیدا کېږي دا دی اشنایي اخته دی څه پکې ستړي بس پټانه دا چشکه دا د مور د پاره سپلني ټولوم چې مور د پاره بیا دود کوم بېشکه مور زما د پاره دود یې زه مور ته دودوم بېشکه دا دی وګورئ دوستانو د خپلې مور دپاره دلته سپلني ټولې او دا سپلني رښتیا هم دا ښه ده طبیعي دي نه و دا بس خپل د وطن مو دي نه دا سپلني دي نه بس څوک څه وایي بس ازادانه یې ټولولی شي کوم کار دی ته غکه اوس مې دغونه ډېر ټول کړو زه درته راوباسم پټان صاحب زنګ هم درته راغلی خو خیر دا مې ټول کړي دي بیا انشاءالله دا دغه کېږي وروسته پاکېږي دا به په کور کې انشاءالله پاک و دوستانو و د خیر سره دغه دی وګورئ دوستانو ټولول یې سخت دي خو خیر بس ټول دي ټولول یې سخت خو دا دغه د پاڼې داسې وایي وردغه کوه پرې کوه یا هغه نو بیا ډېر وخت وخت ونسته وخت نسته او اعصاب شاک دي د وخت تقاضا او د وخت عذاب وکړو د خیره نو ملګرو دغه سیمه ده دا د ګورې شاوخوا دوستانو بس یوازې دغه دښتې او یوازې دغسې ځایونه دي دا دی وګورئ د دې څه لږ اخوا ته نو ملا د وت غر دی دا دی وګورئ دوستانو دا د پارم بل بغل دی نن بیا هوا داسې ګرځمنه ده داسې خوب ته یو ډول دا هغه ملګري اخته دی دغه ټولې بیانډۍ ټولې بیانډۍ یعنې بیانډۍ هم شته دلته دا دي بیانډۍ ولا ښه ذایقه لري ډېر خلک یې خوښوي دغه دي دا یو نیم یې پر ګل دي ګلان یې کړي دي دا یو نیم یې غټې سوي دي دا ګوره دا د ګلان یې کړي دي دغه دي وطني بیانډۍ دا دي ښه تږي نه دي ملګري دا بیانډۍ ښه اوبه لږ دي و دلته اوس اوبه وایي لږ دي
یعنی دغه د چرګانو دپاره له اوبه دوی ډېر په تکلیف برابروي. بس الله پاک دې د خیر رحمتونه راباندې وکړي. دا چې مونی دی مازدیګر مال دلته کښېني. دا دی دا د فارم بل بغل دی او دلته بیا یوه دنه ذخیره جوړه کړې ده. دا ذخیره د دغه دپاره ده، دا د اوبه لږ څه دلته د کوي ذخیره کوي چې تر څو بیا که داسې وخت راسي مثلا اوبه نه وي بره دا ذخیرې څخه کار اخلي. څونه ښایسته ماهیان پکښې دا سره سره ماهیان څونه ښایست. دا خو نو زما موټر دی، زما بلکې د ټولو موټر دی، نه یوازې زما، دا د ټولو موټر دی. دا بیا دوی په دوبي کې عمومي دا چرګانو ته سور ریګ هواروي. دغه سور ریګ چې دی دا چرګانو ته هواروي د دې دپاره چې دا یخ دی، پروړ بیا نه ورته هواریږي په دوبي کې په دې خاطر چې ډېره ګرمي. نو اوس دغه ریګ ورته هواروي چې تر څو دا فارم دغه چرګانو ځای یخ وي. دا چرګانو عمومي 40 ورځې وخت کې غټېږي، 40 ورځو کې دوی اصول ته رسېږي. نو بیا یې وړي ورڅخه خرڅوي. څنګه سو؟ Hello, what's up, bro? How are you? څنګه دی؟ Fine. Are you good? Thank Hey you. guys, please subscribe our channel and that's our Spalani, Afghani Spalani. دغه دی دا اوس ته یوازې مور ته وړې که د خرڅ د فارم غم خورې چې خرڅه کوي څه یو څه خرڅه کوي. This situation I am not good. خپله په ګوډ یې و دا خو ماشاءالله دا نوره مخته سوي دي. دا موږ بل کار پرېښو یارانو. زه نور غواړم چې دا کار پرېږدم، دا پروګرامونو شان غواړم چې سپلني خرڅ کوم. یو ملګری هلته اخته دی سپلني ټولې هغه دی. څنګه څه خواري دي وکښله؟ دا د دې دلته اخته دی، د یوه مخه په سپلنۍ اخته سولې بارکه دا دې څنګه ورپام کړله؟ دا بیا په ټلیفون راوتلې ورځ باید ځایې هغه راغلی انډوار هغه موټر کې خو برابر ولا دا جالبه ده. دا اوس ته سوړی خرڅوي کې کورو ته وړي لاندې والا کچېرې پر لارې خرڅېدلې ته به سم نه دي جوړ کړي یارانو. دا به څنګه سیاره ستاسو مو اجازه مو ونه اخیسته؟ هېڅ مشکل نشته وروره، دا خو سرکاري جواجره ده. ښه نو ما د دوستانو ته سلام هم نه دی ویلی نه. اوس ورته وایه دوستانو هیله لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د هیواد میډیا ټولو لیدونکو کتونکو ته ځانګړی سلام وړاندې کوم او خصوصي او یو ځانګړی سلام سلیمان جان تاسو ته وم چې ستاسو د یوټیوب چینل یو برخه هم ګرځېدلې دي نه. ځانګړی سلام چې مې هغه ته ورسېږي او بله خبره دا ده چې یو سلام چې مبارک جان ته مبارک جانه سپلني ټوله وه دغه دی بس ما وویل ما زه نور دا کار پرېږدم نور سپلني کوم. دی وایي زه دا ویډیوګانې بالا پرېږدم سپلني ټولوم هغه خرڅوم. ته ودې زه داسې ولاړ شم بېشک وګورئ دوستانو په صحیح معنا خوند کوي، په صحیح معنا ماته دا ځایونه ښه خوند راکوي په دې خاطر چې ډېر داسې پخواني یادونه راپورته کوي. هلته څو کوچنیان راوتلي دي، دغه پسونه یې راایستلي دي، پسونه ګرځي. دا دی دوستانو داسې دغه ځایو ته خو ډېر ولاړلو لکه اپارتمانونه و پلازاوې و دا ځایونه بیا ځان ته خوند لري، ځان ته مینوال لري چې راسي دلته وګرځېږي. څنګه بارک صاحب دا ځایونه ښه خوند درکوي؟ ما ویله ها بارک صاحب مال دا پلازو دا غټو بلډنګان ته خو ډېر ولاړو، نن راسي دا ځایونه در باندې وګورو. هغه خواته نو نه ولاړه ټول دې کړله کوم که هلته نه ولاړه دا دی دا دغه ځوان ټول کړله هلته نه ولاړله چې ټول کړه بالا بس هلته ځانګړي ځایونه شته. هلا بس ته او بس ته بالا تا څنګه سو انډیواله یاره دی ډېر کاریګر بوله. پټانه
دا وګورئ دوستانو دغه کم دغه چې وینئ دا بیا ګورئ زه بیا تاسو ته تشریح کوم دغه هره پاڼه راخیستل کېږي داسې دغه جنې وځي دا تورې ده اصلي تورې سترګې زما یادېږي نو دا چې دی دا زموږ تس پخوانی کنتور دی د پلارو د نیکه څه د پخوا څه دی ځکه چې دا هغه شی دی د یو کور دپاره باید هر مازدیګر او د ماښام د مازدیګر په منځ کې استعمال شي د څو مریضۍ دپاره او دغه د یو رقم ویروسونه دي دغه سپلني دا ویروسونه نظر دپاره د نظر دپاره کفایت کوي او ډېرو شیانو ته ګټې رسوي خپله نه دی باور دی اوس چې کله په یو ساحه کې سپانځ چې په خدای دا بوی یې راورسېږي ښه خوند درکوي ډېر ښه خوند و رښتیا هم ښه خوند کوي دا موږ د دې دپاره ټولوو چې پیدا کېږي خو په هر ځای کې اوس داسې سو هم میله سوله هم ګرځلاو سو ښه خوند کوي هم یو هغه تګ ګوره تګ په یو خوند کې سو نه اوس نو هلته که ناست یو نو زه بیا دا وایم چې وګرځېږو انسان دپاره ګرځلاو او دغه میده اخته چې د انسان ډېر په تازه کېږي دوستانو بېشک نو بس موږ اوس هم جریان لرو اخته یو نو بس او غرمه ډېره ځندېږي خبر چې دا دغه خدایي راشناسوي دي دا کښته کړل و دا کار دغه چې دا چا نه دي دغه کړي دا خدایي راشناسوي ډېر دي ته توګه دلته نه نو خو دا منطقه کې نه اوبه ورته سمیږي چې چا دي اوبه کړي یا یو څه سلا غواړي څه سلا په دې غواړي دا خو نو داسې دی راشنه سوي دي دا اوبه په یو وخت کې تېرې سوي دي دا د هر چا پر واري چې راشنه سوي وه دغه ځای کې هغه نفر غواړي چې زما سره مشوره و دا دانې هغه د جیبه راکښلې پاشلې و د هغه علاقه کې خو بل شونډوکی ته به نه وینې خو دغه د دغه دپاره دي نو بس اوس هم اخته یو راځئ دوستانو زه لا اخته سو ښه ته دا راته ووایه سید رحمانه چې دغه چرګانو ته څو وخته دانه ورکوې د چرګانو سیستم دانه خو نه داسې جوړه ده چې مثلا 2 وخته ده نه 2 وختونه داسې دي چې د دې په مابینځ کې باید 12 ساعته تفاوت فرق راسي نه ښه هغه داسې اوس سهار چې په 6 بجې مثلا ورمې کړله او بیا مازدیګر په 6 بجې ورکول کېږي هغه 2 وختونه دي په شبه روز کې نو بس د دانې سیستم یې ډېر او په دا ګرمۍ کې نور څه ښکاري د دواو پر برابر په ګرمۍ کې نو باید مثلا موږ تاسې د ویټامین سي څخه استفاده وکړو هغه ویټامین سي چې مثلا په فارمول کې څه داسې مواد ورسره ګډ دي لکه کلسیم او دغسې مثلا نور مواد ورسره ګډ دي څه سیرومان دي هغه ورسره یې او بله خبره دا ده چې د اینې د دوا څخه موږ ډېره استفاده په دې وخت کې کوو ځکه چې ګرمي د خرابېږي نه اینه نازکه ده اینه ډېر ژر خرابېږي نه بېشک پسه یې پسه څه په اوسو پسه چیرې و وایه پسه ولاړی شاید دوستان دې ونه ویني مګر درمې سره یو ځای شي ودرېږه د دی درمې دي نه معلومېږي دوستانو د وط غره ته راغلي یو د ډبرۍ ساحه ده دلته د غوښینو چرګانو په اړه یو ښایسته او شانداره خپرونه درته چمتو کوو قدرمنو دوستانو دغه دی په فورم کې ولاړ یم دا تاسې وینئ دا چرګان دي ټوله نو ماشاءالله 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 او تاسې هم که چیرې ما وینئ نو لطفا ماشاءالله ووایاست او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ چې ماشاءالله په خپل وطن کې مو دومره سرمایه ګزاري سوې ده او
مخکې هم سوی و پخوا هم سوی دلته ما په پښو کې مشتې دی پخوا هم سوی ده اوس هم کېږي دا دی دوستان زړه ښه کوي دغسې فارمان جوړوي دا فارمان یې جوړ کړي دي دا تاسې وینئ ماشاءالله چرګان دي پکښې اچوي نو دلته دوی زما پر پښو راټول دي نو نه پوهېږم چې پر ګران سولم که څنګه مینه را سره لري که څنګه زه به په داسې باندې ووینم دا تاسې وګورئ زما پر پښو راټول دي وینئ یوه مې پښه مو شاته چې پښه وخوري نو لکه چې پر ګران یم ډېر پر ګران سولم په دا یوه ګوډي کې بیا مینه را باندې راغله خو خیر انشاءالله وخت شته بیا به مو د خیره سره په تک تک کې وخورو نو بس دغسې ښه خوند کوي دا چرګان فارم دی زه به پکښې وګرځم تقریبا څو چرګان دي پټانه 3200 چرګه دي 3200 ماشاءالله تاسو داسې ورته وګورئ ماشاءالله دغه چې دي فارمي چرګان ورته وایي نه پټانه دا اصلي نوم یې څه دی عمومي دا فارمي چرګان ماشیني چرګان دي په دې کې څو رقمه دي په دې کې سبي چرګ ستا و عمومي ډولونه یې ووایه عمومي ډولونه عمومي نوم یې ګولډن مصري چرګ دی ګولډن مصري دغه یو نوم یې دی عمومي د دې د فارمي چرګان چې دي د ګولډن مصري په دې کې هم نور دغه هلک د سرو زرو دي ګولډن خو سره زر ته وایي مصري خو هغه د خواږه شیان دي نو موږ تاسې اوس جته مثلا داسې وایو چې غوښین چرګان زراعتي غوښین چرګان څه خبره ده بس په دې باندې دوی مشهور دي ګولډن معنا د سرو زرو دي نه پېژنم ګولډن عمومي داسې دی شه او دوی په ما پسې لکه پروګرام یم ډېر ولا دوی بس ژر د انسان سره مخ ته کېږي مینه ناکې دي داسې عمومي داسې دی په عموم کې باید زموږ پر زراعت باندې دلته کار وشي زراعت د برخې څخه یعنی موږ اوس خوشبختانه دا ویلی شو چې د کندهار ولایت د شورندام کې د چچانو فابریکه فعاله شوې ده چچان جوړي و د راوځي ماشینان دي و هغه لاندې کې در ماشینانو 40 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد 60 ورځې بعد چرګان کوچني دوی په ما پسې یاته ګوره او بل دا خبره ده چې د دانې فابریکه ستا نو دا چې ډیر سي چارڅ ډیریږي موږ به د بهرني چرګانو بهرني چانس سپاري غيو موږ په خپل وطن کې په خپل هیواد کې چرګان ولرو اوس دا هم یو غټ ابتکار دی چې سوي دی مثلا نه هر څوک ځړن شکی دا شي ته ځکه څوک نور سره پويږي خو دا مسلکی کسان چې بیا ستاله لکه پټان صاحب ملګری دا دی ولاړ دی سید رحمان او ترڅنګ نور دوستان ستاره مسلکیان دي په دې کار کې مهارت لري په روزلو کې دا اول ورځ دغه نه کیوه اوس ګوري ماشاءالله ماشاءالله او کته سم دا پروګرام ګوري لطفا ماشاءالله ولي کې وګوري اوس دغه غټ سوي دي دا یو دي شورزو دي دا یو دي شورزو دي پنځه سل مشته یعنی دوی د پارکیږي چې مثلا دا راسز غلي بیریږي مزغله چې چک اجزار پلاوام چې چک ده دغه دی الله اوس جالب بل درشه چې شي پټان سره په دې کې ته نه روشه پیدا کوي څه په چرګ په دا ګرد کې په دې کې زه نه سم پیدا کوله دا چرګ ده کومه ده دا نه درېږم کوم دا چولاړه دا چرګ ده تیرا پورته کدا سي نه کیږي وروره ګوره دا سره چلان چلري دا چرګ ده ګوره دا چشتي دا چرګ ده معنا څنګه چرګ دا معنا ماده ده او دا ماده ده دا بیا نر دی اوس نو ته دا دوستان ته وای دا ته څنګه په پیژه دا څه په دې خاطر دا چرګ چې د عمومي د سنری د وجدا لکې لري صحیح دی نر چرګ چې دی ګوره داسې ګردی دی لکې نه لري دغه سمال میږي د بدن چې دا نر دی هغه ماده ده لکه چې زما په خیال ډیره مینه لري چرګان سره او یا دا څوک کار ډیر وکړي تمر سره پیژه لاس ورځ کې تمر سره ولدیږي او دغه چې دی نر چې دی په فارم کې نر چرګ ډیر غټیږي در پای پر چرګ ډنګري یو نیمه کیلو دی 2 کیلو 2 نیمه کیلو او وای درځه چې دلته ما پر شو باندې دی دغه کیږي نو ګوره دا سره بزنه هغه تقریبا د دې د درو ورځو نه دا درو ورځو ملګری وای تو ورې سون نه کې وا دا د درو ورځو د درو ورځو نه کې دغه نو اوس د دې تقریبا دغه وخت څخه چې مثلا دا ویډیو ما کړی ده د دې و وشت ورځې نور مثلا په عموم کې معنا یو چرګ باید پر څو ورځو باندې معنا د انتقال سي یا مثلا بازار ته وړاندې سي په عموم کې د چرګ خپل تعداد کوم دی هغه مثلا 15 ورځې د دې هغه 15 دا هغه 15 ما بعد بیا مثلا دانه خوري وزن دوند نه کوي لکه څنګه چې مثلا
مثلا دی په او وزن یې څه معلومیږي چې دا دغه وزن یا دونه وزن نه کوي عموما کې باید پر 100 کیلو وزن باندې چرګ مثلا بازار ته وړاندې شي باید پر 2.5 کیلو عمومي پوخ ټارګټ چې دی هغه باید پر 2.5 کیلو باندې بازار ته وړاندې شي دلته تاسو ډیر زحمت سره کاږي او بلې ونه نو او په بازار کې به ول نه کاږي په کفسانو کې اچولي نو خدای سي چې مثلا دلته چې روزل کېږي سي خبره ده الته مثلا داسې چې کم چرګي 15 شل سي خبره ده هغه د په یو ورځ کې وځي دا مثلا خرڅیږي نو خسار چې راچول پنجرو ته مزګر ته خلاصيږي ما دا چرګان لیدل څلور ورځې ورته هغه په دکانو پر فرق دي ځین دکانداران ژر چرګ خرڅول شي ځین تاوان کې چورته پروتي تاوان خو نه دغه دي نو چې چرګ یو څوک راوړي چې بل حالت په دکان کې بل بد مصرف څنګه کې چې د خوراک ورکړي ژوند زندگی کور او ځای ګرځي دغه دي نو باید که څه واکسینونه دي که څه دوا وي چې ټول د خپل په کور کې ورکول کېږي هغه ته چې دی وته بلا د دې ملګری شملګری چاړه ده خلاص بل څه تخنیک را دي ماشاءالله ګور دا دانه چې ده مثلا برتن دته برتن ویل کېږي دا برتن دی هغه اتومات څه شي دی دا برتن دی دا اوس دانه دی راچی چې دا کې کله مازیګر ما زدا څنګه خطا کړی او یو سره عادت چې وځي خپل ګرځو ترزګلی بس دا برتن او اتومات به څنګه کار واخره تشری دا سړي دا وګور تر روان دي ته ټانکی په دانه لو کې معنا وغنه لونه دي چې درته دا ټانکی د کېږي خلاصيږي وګور تر روان چرڅونه ځنې شي وغونه تر روان او دا سیستم څه تخنیک دی ونه خو دې بل کم نو بیژنه دا خو ډېر دا اتومات معنا شوارو سدي زر لیټر وبپچ اشدا دی اوس یو ژغ وکي هغه چې شورته وای منه ته خو نو د دې استاد په اصطلاح دی روزه نه روزونکې بله و نو هغه چې شورته وای هغه داسې خبره ده چې مثلا د دې د کوچنیوالي سره د دې د لومړي شپو څخه موږ دې عادت کړي سي خبره ده څنګه مثال داسې دی چې پټان دی وکړه واه 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 دا د اکشنیوالي کې دوی چې زغلي دا چمن ورته کې دي شاو خاصره تو سره توه غونډي کوي واز پټان پر आवाज د کېدای سي سره مګر زما پر आवाज وس ماړم جی مګر بیا هم ان شاء الله راځي یا ماړې جن چې ماړې نه راځي مطلب بس په جدي عادت چې سبحان الله بیا دې پوسي چې موږ د دانیا شغه ورکې چې مثلا دانیا ته باید ماده حیوانان لا په دغه پیږي ونه دغه مثلا د سترګو په لاواخه حیوانات مګر دا پټان دی واخه ما په خبره نه کوي نه هغه چې وای دا ورکه جان از موږ غټه مور رااله یا دا ته ولې نه په پیرز ما په خبره زه شي درځه کوم ته ولې نه څه شنو ته اوس ماته نه کوي وات یور نیم څه شي دا غلی دا اوس خبره وته خپل ماته ورته څنګه سید شنو دغه دي دوستانو چرګان ارمان مونږ در پوره کوي بالا په لاړ کوټې ته و د خیر ان شاء الله چې ډیر یو ډیر باندې راګرځي بالا ستړي کیږي و رښتیا هم بس نو ښه خوند وکي اتوماتونه مې مر سره پاک کړ دا جا اتومات مر سره پاکي مانو ماسک تړلې دي په دې خاطر چې د پټان خو مسلکی دی غور سره یار دي زه په دابوی دونه نه یم یار نو خیر گزاره به سره کوو یو کار ته چې راځو هغه به ځان ورسره یاروو دغه دوا چې ده دوا نه د اوبو ډبه واه تو زه نږدې درته ماپښین مال په وږو کې د اوبو ډکې بله داسې میده په داري کاشي واه چې دغسې دا ځای لږ خونه کې دغه ډبه ځینې خلک یا د باغو په دغه کې هم استعمالوي دا باغونه چې مثلا دوا یې پر پاشي دغه هم کاروي نو اوس په دغه انډیوال دانه ور واچي دا برتنانو ته چې موږ مخکې یادونه وکړه چې اوس یې ډکوي مازدیګر یې بیا ورته رایله کوي داسې یې وراچي دې ته دوی ګوډانه وایي په ګوډانه کې دانه ور واچوي د برتنان بالا
بس عیار سوله ډک سوله بیا نو مازدیګر پر خپل وخت باندې اگر د برتنا ماز د چنګکان سور تر خطا کوي نغه په منځ کې پرده په دې خاطر ورته ولې ده چې دوی غټان سي د دې شورزو چې سي ورخو نو چې د دانه ورچې د اغه سره سګر د چرګان ازغلي دې سرته نو برستړي کیږي ګرمي ده نه انو دانه د پرده ورته وي چې بر دوی سره نیمه سینما یا خاطي نیمه دې خاطي بیا نو سره زغلي نه ګوره دا اوس مثلا موږ د مازدیګر دپاره دانه ور اچو سي خبره مګر بیا هم ماشاءالله اشتیا ورسره لري څه خاطر موږ تاسو بندګي کوشش باید ورسره وکړو هر فارمدار ته وایم او دغه مثلا هر هغه ډاکټر یا استاد ته وایم هغه داسې دی چې مثلا موږ تاسو دغه د ګرمۍ ویټامینونو او دغه د اینې د خرابچا سره مثلا د اینې دوايي ورسره وچلو هم به د دې اشتیا ورسره کوي اول هم به د خپل مقاومت لاس نه ورکوي نه شک او یو مثال دی وای د یو بل شاب د بل شا کار و مثال د ایمان پرونه کیږي باید د هر مسلمان چې کار کوي څوک مثلا د کاریګر د کار کوي باید خپل پوره صداقت ایمانداری سره کار وکړي چې درڅو هم دغه کم کس چې دی ته ماشور کی مغه ماشور تعال سي او هم هغه مسلمان ته ګټه ورسیږي یعنی هغه چې دا کار شروع کی د 15 لک شپږ لک افغاني سرمایه چې بندي نو خدای چې د کورتم یو څه برابر سي د بچانو روز کروزي برابر سي نو هغه د کاریګر دی چې په ایمانداری کار وکړي د بل د کار سره ډیر احتیاط وکړي نو بیا به هم دوی ته ګټه رسیدلی هم باغ وته کنه یعنی په نوم کې باید مثلا څوک ته فکر ونه کې چوروره زه ګر سره دلته یا مثلا د خپل معاش لپاره کار کوم یا بل دا کار باید د ځان وبولي یا ان شاء الله هم به دغه مثلا کاروبار شرواني او هم به مثلا دغه کوم دته چې هغه خپل تنخواه یا مثلا معاش دغه کېږي هغه به ورته حلال تمامېږي نه بشک اباس نو ته کار ته خلاص کړه خیر مجبالته درته انتظار سو بر مجلس وکړه خیر نو دا حساب دي دوستانو د دانو زموږ فکر کوم لمنه ولاګ وي ولاګ یا خبرونه چې د چرګانو په فارم کې من سب کړل یو خو ماغه د هغه ولاګ من درته سب کړی واغه د اګي چرګان چې ودا بیا غوښین دي نه غوښین مشتاس پیژنو دوستانو پر پښو مې راټول دي داسې تیره نوکانې دي ښه مونږه چې لګوي وخت را ورسېدی د شپزي د خیر سره توزه سم کښینم دغه د نازک چرګان دغه د شایسته چرګان د بس د خیر سره ماده کیږي بر به سره خورو او شپزیم دایره تکي و بګور چې څنګه شپزي کوي په دوستانه وینو که ما زه خراب د خپل ځان ته خورا ډاکټر وای او ډاکټر و شپز نو ډیر فرق لري خیر دغه دینو دغه چرګان به د خیر در سره وخورو د ټولو لیدونکو ځای خالی دی نو ته پښپزي څنګه بلا شو یو دغه یو گزاره که زه دواجس څونه وخت کې چرګان په خیر ستا ولا په یاد مې نه دي یار څوره کوم چرګ په خوایس یاد کوم نو فکرونه مالتي یو رقم درې رقم په خوایس لکه کم کړای نو بیا په بخار کې په خېږي په کړای خو نو داس دي په جې کې په خېږي په بخار کې و هم د بخار غیم هم ستاجي د واجس او کړای خو نو داس حساب ستاجي په جې کې په خېږي خو ته داس دي د ازمانه شپزي سپچ ور دا واره وکي زمونږ په خراب دي او دا شي صفات چې اوس په غوړز بره خراب وږي چې ما پر اروا وري موږ به دا دوا کو چې نن ډیر نه میراث
ډېره خوندوره فوقالعاده راس اکاز ورته جغت ونه کړه څه یا جغت نه کوم بیا ښه ستاسو کور بېدلی دی ما کور د دې هندي ښه زه ډېر ښه دی بس چې په دا کار اخته څنګه یې خوشحاله دا زموږ د برادر سره خیر خیر دا ښه ځوان دی ډېر امرونه خو به نه در باندې کوي چې دا کار وکړه هر کار سره کوي کور یې ودان ځه کور یې ودان کور یې ودان اوس تا د کار کالي اغوستي چې د پاک کالي اغوستي دا څنګه یې وستا دا څوک دی بیده دی د خوراکي سلام شي دغه دا بیا وګوره اخو اول وکړي چې موږ رالو بیده سوی زموږ ولاګر دی وای زه به لاس بله نه خرڅوم کولر یې دلته ایښی دی وای دا تازه واره کشي ده د باندې اخوا یې ورته پرده کړې ده سره کم بیده سوه څه در وسوله دا نه دا د باندې ووتلو د هوا نه کیسه ده دغه کړله ښه بیده سې بیده شي بسې روانه ده د خیره سمیږي انشاءالله د بس اوس د چرګ غوښې سرې سولې د سرې کېدو وروسته بیا رومیان ورته جوړېږي د خیره سره وروسته نو بیا دا کم رقم دی وروره دا نو اوس خام سره کوو نه وروسته بیا نورې ورته سرې کړو بیا به نو وروسته انډیوال څه لیاپ ورته جوړ کړو معنا یو څه مستې به سره پر ور واچوو ماشاءالله خبره به د چش خوند وکړي د چرګ د غوښې خوند خبره به د چرګ د غوښې خوند وکړي ښایستې نازکې غوښې دي پخوانی دیګ دی شکونه دي قربان سم شنای دی جاوید مرخیل سره سیالي کوي رښتان یې دغه هلته را رسولي دي دغه زه ډېر غټ مینهوال یم په هغه کار نه لرم زه د خپل ځان مینهوال یم او بارک صاحب لا بیده هغه دې بیده یې هغه مشوروئ نو بس راسره اوسئ زه به یو کوچنی کوچنی شاټ راخلم د اشپزۍ په جریان کې بیا بیا د خیر نوشجان کو نور مجلس به کوو وطنی کار لا بولی کنه په دغه ګنډلې ډبه کې مو یخی پسې ور میکس کړي و یخی مو دلته ور واچوئ تر څو دغه اوبه یخې پاته سي دا ګنډلې ډبه چا وچالېدلې ده ځئ راته ووایاست د اطرافو کې بس دغه د ګنډلو ډبو څخه د یخ اوبو استفاده کېږي یعنې اوبه ډېرې یخې ساتي او دغه یو منګی دا نو د وختو وختو څه دغه شی شته او دغه چې وینئ په دغه کې مستې جوړې کړلې دغه مستې مو جوړې کړې دروند یخی مو ور واچوئ لیمبو مو پسې ور واچوئ نو شیجان خوند کوي خوند بارک صاحب بیده دی یارانو 1 ساعت 20 دقیقې کېږي بیده دی اشنا یخته د اشپزۍ کې کوم حتی دې ورسولو ها غوښې سرې سوله دي اوس په رومیان لیاپ ورته جوړ کړه یا دا اوس یو څه یخی ور واچوو نه یخی اوس یې ښه څه غوښتم یخی پسې ور واچوي دا کار دی دا اوس څنګه ژوند شو د واجه څه مګر دا غوښې دې سرې کړې لږ سولې نو الله دې خیر پېښ کړي زه خدای مو دې په ماړه کړي نوشي جان عزیزانو راووتلو چې یو څه وچه ډوډۍ راواخو یو دانه هندواڼه راواخو لومړی بلد نه و فارم ته چې راتلو دغه لاره مو نه ولیدلې ځکه چې دا فارم دلته په یو کلي کې و نو اوس مو هغه فارم پیدا کړي فارم په داسې باندې ولیدې اشپزي ملګرو شروع کړله اوس به د خیر سره په دغه لاره کې ولاړ وسو یو دانه هندواڼه وچه ډوډۍ او څه یخ مشروبات لکه اوبه او ځینې نور یخ شیان راوړل ګرمي بیخي ډېره زیاته ده که سهار څونه ووایم چې زیاته ده لا به لږ تقریبا 43 درجې ګرمي ده خو الحمدلله الله پاک دغونه توفیق راکوي چې دغه ګرمي وزغمو په وجودونو کې نو ملتیا را سره وکړئ دغه پروګرامونه موږ ستاسو دپاره جوړوو چې تاسې ووینئ موږ خو راځو وینئ کوشش کوو دا کیمره چې مو راخیستې ده دا چې ګرځو خبرې کوو دا ستاسو دپاره کوو چې تاسې هم د دې صحنې شاهدان واوسېږئ او ویې او خوند ځینې واخلئ ملتیا مو وکړئ سره واوسېږئ نو لاره دغه رقم ده چې په داسې باندې ووینم دا دی او دا څو ورځې کېږي چې ورځ ده دغه ګرځو په مځکه باندې بیخي ډېر دی او دغه ګرځ چې دی دغه ګرمي کنټرول کړی ده او توش دی یو قسم خو بیا هم شکر دی بعد دغونه ستا ګزاره کېږي زموږ ډرایور خو نو دغه دی ولا هندوانانو ښه ده په دې ګرمۍ کې چې یو دانه راواخلو ملي ځوان وطني ځوان د هغه تر څنګ د بازار ډوډۍ پټان دی د
د بولدک سړک ته راپورته سولو عجب خوند. دوستانو السلام علیکم، جوړ یاست، بخیر یاست، خیرات دی، الله مو وساته، آباد اوسئ، سرلوړي اوسئ. او زما هم د پټان دی سره دغه اخري سفر لومړنی قدم دی چې ما دی سره ایښی دی. زه خو نو هغه دی چې زیات وخت مسافر یم. نو راځو دغه خبرې ته چې اوس راغلي یو دغې علاقې ته د زما د کشر ورور ځای ته راغلي یو، نو ډېر زیار یې کښلی و چې خامخا راسئ. مسافري به برابره ده؟ مسافري سخته ده که اسانه ده؟ یاره مسافري خو ډېره سخته ده، باور دې اوسه دومره سخته ده چې موږ مسافري خو بیا هم الحمدلله مسافر صبرېږي په منډه ځم په هر علاقو کې موږ مسافري نه دي کړې، لکه پاکستان و ایران و دې ځایو کې. خپل افغانستان په خپله خاوره کې مسافر یو، پر دې باندې موږ ډېر شکر کښلی دی. زموږ مسافري 2 میاشتې ده، د دغه پارمانو مسافري چې ده 2 میاشتې ده. نو ډېره هره صحنه یې ډېره سخته ده. نو بس د پای شیبې بیا ډېرې زور غواړي. باور دې وسه لکه دغه د پرم شپې نه دي چې ورسېږي بارک صاحب، دغه نن و سبا دا ډېرې زور غواړي چې نن چرګ وځي سبا وځي، هغه چې وځنډېږي هغه ډېر زور غواړي. دغه هره شپه د هره ورځ پر سړي کال سي. د غوښن چرګان او د غوښن چرګان باور دی وسه دا ډېر سخت پر سړي باندې تکلیف سي. دی وایي دلته هوټل دی که څنګه دی مبارک صاحب، د ملګري خو نو زموږ سره راسره دی، د ساحې دی چې راوستلی مو دی. دی وایي دلته هم هوټل شته. زه به ډوډۍ راواخلم. مننه کوم، خوشحاله اوسئ. تاسو ډوډۍ موډۍ ورواخلو دوستانو. د دې کښېنئ، د هوا ښه یخ او وګورو چې د ډوډۍ تر څنګ یو بل اشکنه مشکنه شته که نشته. ما یو شعر تاسو ته ویلي د مسافرۍ پر برابر، انشاءالله وروسته به درته ووایم. تر تاسو ولې یو وچه ډوډۍ پیدا کړو د وشاله څخه راواخلو. د وت د غره سره یو، دا د وت ښار دی. تاسو شاید په نورو پروګرامونو کې لیدلی د وت ښار. دا دی پټان ګاډی دی. دا د مسافرو ته ډالۍ وایي مسافري سخته خواري ده، باران به ووري څوک به ځای نه درکوینه، و نارې دي لونګینه جانانه. او مسافري سخته خواري ده، مسافري سخته خواري ده، څوک د وطن څوک د جانانه لرې کوي نه. بېشکه زه چې وایم یو څه مې سره وروستله، و نارې دي لونګینه، و نارې دي لونګینه، و نارې دي لونګینه، ډوډۍ پیدا شول. بېشکه دا د ډوډۍ دا داسې کوستا دی د وطن ډوډۍ او د وطني نانوایي ښایسته ځوانان یې ډوډۍ پخوي چې زه به تاسې ووینم چې بیا څو کاله دې کېږي ستا ګله نانوایي کوې؟ یاره ډېر وخت کېږي انډیواله. 11 کاله کېږي؟ 10 کاله به نه کېږي، 8 کاله به کېږي. ډېر وخت یې کېږي خو 10 کاله یې نه کېږي. دا دی یا وګورئ بلا به نو بولدک ته دونه لاره نه پاته، 15 دقیقې به وي. څنګه را 15 دقیقې لاره د بولدکه پورې. انشاءالله داسې به تاسې راته ووایاست په کمنټ کې چې دغسې ډوډیانې لرئ که چې رزوم کوي څه شي دی؟ او یا ډېر زنجیر یې سوړ دي، دغه هندوانې پرتې کومه دي؟ او دکان کې او سړی څه کیسه ده موږ یې ورخطا داسې دغه راځي تور راځي. دلته بیا نانوایي خو وینم، دا نانوایي ده. وروسته چې ډوډۍ راکړې، وروسته چې ډوډۍ هم راکړې بیا هغه هم په تاسې وینم. دلته دې څه شي پخ کړي دي؟ بس کډه څه شي؟ مارو کډو، مارو کډو یې پخ کړي دي. وده وده دا دی وده چې په تاسې ووینم. تاسې کوم هر شی غواړئ چې ویې ګورئ داسې دا دی وطنۍ کار ورسره کوې؟ د واجې څه یار د کوم ځای زړګۍ؟ بېشکه د غزني دلته کار کوې؟ یاره ګډ سره یې دوا څه مسافر یې؟ مسافر یم. د مسافر یو ټپه چې زده ده؟ یاره ټپه به څه درته زده مې
یو شی وایه مسافرو ته یو شی وایه چې ویني چې دا پروګرامونه مسافر ګوري څه ووایه چې مسافري ښه ده که نه ده والا بس وروره ښه ده خو بس مجبوري سه به راځه څوک یعنې نه کوي څوک مسافري واده لرې نه کوژده مې کړې واده نشته الله لا دې کوزده م واده م په خیر در وکړه دا دې نو بس مسافر دې کوزده یې کړې واده یې بند دي مسافر یې الله مهربانه دی الله غني ذات دی الله غفور رحیم ذات دی زړه غټ کا وسیله غټه کا او مارو کډو وخوره مارو کډو وخوره اے وروره پیاز ډوډۍ وخوره په ښه سره یې وخوره خپل وطن یې پیاز ډوډۍ دی ورکړه سړکې که نور شي ځان دې بېشکه دوا دي تیاره ګر سریزې دوا هسه دلته بیا خمیرې زوالي ایښې دي زوالي ورته وایي بل وطن نه پردی کېږي ته ودرېږې ته دلته چشته دا د پټان د دغه سلیمان پر چم د پټان بسنتي اخوا ته بسنتي و د داسې پر ګرځم داسې پر ګرځم پر جان څه شي ده دلته اصلي کیسه ده دا نو شي جان په ټیک ټاک کې مې در خپل ځان دی مشهوره کړی دی دا نو درځي وی ونه سک دا اوس ډوډۍ راکاش د بازار ډوډۍ د بازار ډوډۍ مې د نعمت ډېره خوښه ده څه وایې نعمت ته چې ډالۍ انډیواله اوس یې راپورته دې کړه اوه ته یې راوځې خوا ته وروره یار داسې ډوډۍ الله عجبه ګرمه ده وطني غنمو ده انډیواله د وطني غنمو بېشکه د وطن ډوډۍ ده دا بل ته لیکلي د لوی کاریز عمومي سړک 18 کیلومتره دا سړک د لوی کاریز د عوامو په همکارۍ جوړ شو بېشکه دلته به بیا هندواڼې دي د خیر هندواڼې او خټکي او دا دا یا هندواڼې اوس دغه دانه مثال په څو او دلته په کیلو ده بېشکه خو سید ته دغه راوتلی چې شانان دا خټکي دي د وطن بېشکه چې ولګو دا کنټه دا وروره ما پکښې راوله پکښې راوله دا سنی په زړه ارمان پاتې دې ارزانه راکوي که یا دې خوا ته راسه ښایسته معلومېږي بره دې خوا ته ما ته وګوره 3.5 کیلو دی دا په څو یې راکوي هندواڼه په 10 افغانۍ کیلو ده موږ ته یې په څو اوس راکوي دا یو سل شل او یو نیم سل افغانۍ شو ده و په بازار کې په 40 افغانۍ کیلو ده اوس یې په څو راکوي په کیمره کې مې هم راوستې په 10 افغانۍ کیلو درته مخکې دې هم 10 راته وویلې په سید په 10 افغانۍ کیلو ده یا اوس یې په څو اوس چې په کیمره کې راغلې په څو نو په سید ولا انزوز دغه څه د واجب سایه سایه په کمره کې راځي شا یو بل هغه ټکی کې قسم دی پوښتې کنه هندواڼه نامې ده یو بل هغه یو بل بیا بل لیدونکي وایي چې اوف اوف یې وکړي نو خو د هغې ښه به یې کوي یو بل هغه یو بل هندواڼه یا یو دانه بس ده ښه کېدی تر اخره واخلم بیچاره راځي کښېني کله چې باندې سم خدای دې غم نه راکړي وروره دا په ونیسه په معنا په 40 افغانۍ زه دانه راکړه وروره دا د وطن تولید د وطن چرګ د وطن خواړه د وطن ویاړ او سره د بازار ته ډوډۍ او سره د پټان او سردار ولی سره تر انتیک شلمبو وګوره لیمبو دی ونستی دی دغه کاچوغې نه اوس نه پیدا کېږي چنده دا جګ درواله جګ راوړه وطنۍ جګ چې دلته پروت نه د خوند نه کوي اشنا جګ راوړه په د منځ کې کښېږده چې خوندونه پر واخ او نوشي جان وطنه د ډوډۍ څخه خکسار صاحب خکسار صاحب ډوډۍ زده که راوړه راسه کښېږده جګ اخ چې دا جګ پروت نه او لو ماشاءالله ماشاءالله خوندونه خو دلته دي خوندونه خو دلته دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کوي د خیر سره تاسو ته وګورئ چې څنګه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ډېر ښه خوند کوي ته چې څنګه پخ کړي د خیر سره خوند یې وګورو څنګه پخ کړي دي نوشي جان دې اچھا کاله خو دې نوشي جان چې راته وخوره دواره ته ورته ولا ښه ذایقه لري ښه ذایقه لاسې شیریني لري بېشک دا نو داسې وږو د څه سامان یې کم ډوډۍ مو خوړل داسې خوب رالی ښه داسې خوب رالی اوس دا د هندوانه ماما داس ولا د خیر سره خټکی ماما داسو
ځینې خلک خټکی په دې نه خوري چې وایي زرشتي دی خو ځینې خلک یې بیا ډېر خوښوي او هندوانه خو نو هندوانه ده چې د بدن اوبه پوره کوي چې مالګه پر واچوم تیار سیروم دی سیروم رینګر سوریم وایي نو یاران بس سره دغه چې د خیره داسې بدخبره کمه دي چې ولاکه دا اوس څنګه ژوند سره ډوډۍ وخوړل که څه نکل دی دا وګورئ انډیواله ته ویل داسې بس ان شاء الله الرحمن هغه کوم مراسم چې و د خوراک د هغه خلاص او پای ته ورسېدل اوس نو هندوانه او خټکی ورته خورو د خیره خبره باندې یو سپک ما ولرو د خوب دپاره نو چې خوب مو وکړي راکښېنستلو عبادت به وکړو بیا به د کوم چای وخوړلې که تللو کندهار ته د خیره ستا دغسې خوښه ده زه فکر کوم ولاړ به سو وختي ولې بس نو ښه دي چې ځانونه ورسو ما کلب شروع کړی دی نو بس ځان به کلب ته رسوم ورزش د صحت لپاره ډېره ګټه رسوي ته څه وایه بلا خو څنګه د یارانو خوښ یې خو زموږ خو نو نیکه خاص زړه غواړي چې ولاړ سي یا مثلا ځان ورسوي ژر تر کندهار ښاره پورې د دې چې انډیواله شپه مو راسره کړې وای زموږ هم څه طبیعت در سره راسته سو نه دغه نو مو فکر در سره بدل سو نو در خوشحاله کېدلو چې د یارانو خوښ یې ولا زموږ هم سره خوښه ده نه قربان سم سلامت دا بیا ځان ته مارکه ده د دکه کوزده و څه لیونی بانډار و په بازار کې جوړ شوره مولا سره مې بولاس خبره وکړه چې په دا کندهار کې کوم شرماني دا ګرد مټران را باسو مان وره بیا باسي د لیونی واده او دای چې سو دای مشوره وي دا مجنون دی سخت په خیالو کې ډوب دی ستا کم خو وختونه په یاد بس سره کم ژوند سو بس ان شاء الله الرحمن زما د زړه ارمان چې دی مکمل پر سوی دی بشک ماشاءالله یو څوکه پاته ده لکه یو څوکه پاته ده هغه څوکه ده زه وای کوم د خدای که پرس ان شاء الله الله جل جلاله ته تمه لرم چې پردي سي کنه سي پرز ما بلا دون عمر نه دی پاته مثال هغه کم دغه دی خدای دې عمر درکړي چې پرس بس د اوس که درته هم ته زه وایس نو چې دا بیخي لرې خبره ده یاره ته وایه نو څه فرق نه کوي یا نو ورکه که یا هم داسې ښه دی نیکې دوستان په تلوسه کې مه پرېږده نیکې داسې نکل را دومره دغه خو نه دی خو بس الله دې رافرای کې سپک ونسک څه شو دی څه شو دی ځان باندې ووایه دکې که سپک یې دروند نه وزن سپک موټرسایکل خو یې راکړي او وای دا خدای کیسه نه ده نو ما ته خو بیا غټ بلډینګ دی یا ما ته خو بیا غټ بلډینګ دی دا نه دی ما تر پرون د بایسکل چلوي کنجغه یې یوه راسغلا کړله نو اوس هغسې یتیم ګرځي وکه نو اوس ما دا یقین دی چې یو موټرسایکل الله دې درکړي داریا تر یې ټایره والا الله تعالی دې درکړي امین که الله امین سمن امین هغه نامي موټرسایکل چې ستا خوښ دی په یو نیم لک افغانۍ دي که په 500,000 افغانۍ دي ما زنډیواله د 25 افغانو د یوه درو خبره نشته نه اوکې بس دا د زړه څوکه به مې باره پراسي امین که امین که الله امین دا ساعت بس زنډیواله اوبه پر اخیستی و اوبه راوړې و تا راوایست او ما جنې راپورته کوي نصیب دی نصیب دی قسمت دی واکې کاش نصیب دی ګورو رالو دلته چې د ماپښین لمونځ وکړو او دغه اواز دی هغه ملګری دی چې لمبېږي څنګه سوې پټانه څنګه دی قربانه کې راوړو داسې مه کوه دیم پکښې راوله دا ځوان دیم پکښې راوله ګرده ځوانان راوله دلته لمبېږي عکس به مو واخیست بلا دې واخلي په کوټه کې په کوټه کې په کوټ سره راغلی کوټ ته به کله درځو روش پکښې پیدا کېږي نو دغه یو اواز دی څنګه دي اوبه نو غوټه سه ونیسل خطاز ده یا دا مزام زړه نه سم کولی دونه اوبه نه دي یخي دي وایي ولا یخي یخي دي نو خوند یې په دغه کې دی چې یخي نه نو خوند نه کوي دوستای عزیز دلته به ولمبېږو ځکه چې ګرمي بیخي ډېره زیاته ده
دغه پټرین پر غاړه اچولی وو دغه سفر د شروع څخه تر ختمه پورې اوس بیرته خیر سره د کندهار پر خوا روان یو مکو کندهار پر خوا روان یو د خیر سره به ولمبېږو د ماپښین لمونځ به وکړو د ماپښین له لمانځه وروسته بیرته خپل سفر شروع کړو د خیر سره نو تاسې هم ملتیا راسره وکړئ چینل سبسکرایب کړئ موږ دا پروګرامونه بیا یو ځلې وایم ستاسې دپاره جوړو او تاسې دا پروګرامونه په 4K باندې سره وینئ ولې یو بل کار نه کوو زه وایم زما نظر دا وایي نور به خپلونه پر دغه ځای پای ته ورسوو ښه خبره ده نو چې تر بیا ستاسې په چوپړونو کې حاضرېږو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه د مینې څخه ډکې شېبې د الله په امان بابای دا د کوچنیوالي چمونه یې شروع کړله لکه دا څه شي د افغانانو هیواد د وط غره ته راغلي یو د ډبرۍ ساحه ده دلته د غوښینو چرګانو په اړه یو ښایسته او شانداره خپرونه درته چمتو کوو زراعتي غوښین چرګان څه خبره ده بس په جې باندې دی مشهور دا چرګه ده چرګه ده معنا څنګه چرګه دا معنا ماده ده او دا ماده ده دا بیا نر دی او سره د بازار د ډوډۍ او سره د پټان او بس ان شاء الله الرحمن زما د زړه ارمان چې دی مکمل پر سوی دی بشک ماشاءالله یو څوک پاته ده پټان گاډي دی دا د مسافر ته ډالۍ وای مسافری سخت خواري ده باران به ووري څوک به ځای نه درکوي نه